अस्सलामुअलैकुम ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په موضوع کې به وئ. عزتمندو نوی ویډیو کې درته هر کلی وئ. عزتمندو تازه خبر مخې ته راغلی دی چې مفتي سردار علي حقانی صاحب چې څو ورځې مخکې په اکسیډنټ کې په دره ادمخیل کې شهید شوی و. نو تازه خبر مخې ته راغلی دی چې هغه شهید کړی نه بلکې یو تحت باندې یو پلین ذریعے سره دا شهید کړل شوی دی. نو دوستانو چې هغه چا شهید کړی دی هغه گرفتار شول او هغه د مفتی صاحب باره کې څه خبرې کوي. دوستانو تاسو په خپل په دې ویډیو کې واورئ. ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر. ویډیو کتونه مخکې که تاسو د مشرق ټي وي کې نوی وئ نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب چې زموږ کومه معلوماتي ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زر در او د دې سره د ټالۍ نشانه مو وي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرېږئ. دوستانو تازه خبر مخې ته راغلی دی چې مفتی سردار علي حقانی صاحب چې څو ورځې مخکې په دره ادمخیل کې په یو اکسیډنټ کې شهید شوی و. نو دا خبر مخې ته راغلی دی چې مفتی سردار علي حقانی صاحب یقینا چې په اکسیډنټ کې شهید شوی و، خو دا اکسیډنټ چې د سره چا کړی و دا د سره په زور باندې گاډی وهلی و او دا چې کوم کس بیا گرفتار شو نو پولیس تفتیش وکړو او د هغې نه بعد دا کسان گرفتار کړل چې کومو کسانو د مفتی سردار علي حقانی صاحب سره گاډی وهلی و. او دا ویل کیږي چې د مفتی سردار علي حقانی صاحب سره چې چا گاډی وهلی و دوی ته چا پیسې ورکړي وي او یو تحت باندې دوی ته یو پلین ورکړی و چې تاسو به مفتی سردار علي حقانی صاحب چې په کومې ذریعې وي تاسو به شهید کړئ. یقینا چې دا ډیره د افسوس او د خفګان مقام و ځکه چې مفتی صاحب یو بهادر او ناډر کاس و او هغه د هیڅ چا نه هم نه ډارېدو او څوک داسې تکړه هم نه و چې د مفتی صاحب یې مخامخ شهید کړی وي ځکه چې هغه باندې مکمل هر چا پې ننګ کولو او هغه ته چا هیڅ قسمه ضرر نشو رسولی. نو دوستانو دا د قاتلانو خبرې وي چې موږ ته یو تحت یو پلین باندې ذریعې سره موږ مفتی صاحب شهید کړو. امید لرم چې تاسو به زموږ معلوماتي ویډیو ضرور خوښ وي. نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه، شکریه.